چا زمونږ دماغ اوسه پورې تقسیم کړی نه دی زمونږ د سوچ یووالی اوسه پورې دی دا نه چې مونږ د سټیټ خلاف بغاوت وکړو نه د محبت په دایره کې دننه مونږ یو بل سره اړیکې ساتو مونږ یو بل سره تګ را تګ کوو زمونږ مړي ژوندي دي زمونږ اجره او جومات دی نو د یو بل نه خدا بېلېدی نه شي اوبه په ډنګ باندې نه بېلېږي جنګ اوس د جنګ په حوالې سره خبره کېدله نو په دنیا کې چې ټول جنګونه دي هغه د انسانیت دپاره نهایت خطرناک دي ګوره د چا حقوق غصب کول د دې لپاره که جنګ وشي نو دا نه دی پکار د چا د بېعزتۍ دپاره که جنګ وشي نو دا نه دی پکار که د کشور کشایۍ دپاره زه د یو علاقه را لاندې کړم د دې دپاره جنګ نه دی پکار زه د یو قوم را لاندې کړم د دې دپاره جنګ نه دی پکار دا ډېر دغه کمینه حوالې دي حقیرې حوالې دي خو جنګ د دې لپاره پکار دی چې اوس یو سړی زما په عزت باندې حمله کوي یا ما په کور باندې چې نو راننوځي نو ما خو دوی ته ووایي چې انسان په بدن کې هر وخت چې نو جنګ رواني که دې پسپاشو صحت چې نو پسپایي اختیار کړه نو بیماری به پې حمله آور شي نو دغه رنګه د دفاعي صلاحیتونو زوال نه دی پکار د غلط چیز خلاف جنگ پکار دی د فاسد چیز خلاف جنگ پکار دی او د هغې قوتونو خلاف جنگ پکار دی کوم چې د انسانیت منافي دي نو مونږ د دې چیز ضرورت صرف دغلته منو او مونږ سره صرف اخري آپشن دی جنگ نور خو د مینې خبرې مونږ کوو راځو ماښام ته چې دغسې ماښامونه که په پېښور کې وي پښتانه دواړو خواو ته راټولېږي د مینې خبرې کېږي د محبتونو کېږي بیا به څنګه اتل صاحب تاسو ګورئ که نه د دې خو نوم هسې ماښام دی کنایتن ورته مونږ ماښام ویلی شو خو دا خو ډېر رڼا رڼا سهار دی تاسو ګورئ ستاسو په سترګو کې چې کومه رڼا ده د دوی په خبرو کې چې کومه ښکلا ده نو د دې په موجودګۍ کې د ماښامي هغه تیارې چې نو په ذهنونو باندې نشي راخورېدلی دا خو داسې یو ټیک ته وخت به د ماښام وي خو د بیدارۍ وخت دی دا د سحر مقابله کولی شي او ما مخکې ډېر یو شعر لیکلی چې وړاندې له سحر واړه تیارې روکول غواړم شپې له به سبا وي خو سبا ته خو کتې نه شم دا انتظارونه مونږ نه شي کولی زمونږ ماښام هم سبا دی او زمونږ سبا هم سبا دی یاره دا خو ته ووایې ډاکټر صاحب